أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الواندی آیات مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ جہاد کے تجانی قربان اہمیت اور غروالی بیان کو اور دا آغا خلق و مذمت ہم کو چکم خلق پا جہاد کے حصہ ناخلی اور نور خلق دا جہاد نا منکی اور داغی دا پارا بیا اللہ سزام بیان کرا چی داغی دا پارا دا آخرت تسبقوالی عذاب دے. اس دلتا بدی آیت مبارک کی اللہ تعالیٰ پا جہاد کے دا مال نہ خرچ کولو مذمت بیانی اور پا مال کی دا بخل تاغی مذمت تے. اللہ فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. گمان او خیال دی نہ کئی اغا کسان چاہوی بخل کئی پا اغا سیدنو کی چکم اللہ دوی تا ورکڑ دی پا خپل فضل سرا او دوی دا بخل دا خپل زان دا پارا ورگڑی چی دی کی زمان دا پارا بہتر والی دی و اللہ وی دا دی دا بخل پدی کی دی دا پارا بہتر والی نشتا بلکہ دی دا پارا دا یو شر دی یو لوی بدی دا یو لوی برائی دا. اس بخل ویستا بخل اصل کی ویلیشی چی کم دے کی دا مال خرچ کولو حکم وی او علتا یو انسان مال نہ خرچ کئی دیتا بخل وی. بیا دا بخل او دا مال نہ خرچ کول دا یو شرعن مال خرچ کول یو شرعن واجب وی او یو عرفن یا عادتن واجب وی. مال خرچ کول چکم شرعن واجب دے اغا زکاة ادا کول دی صدقہ فطر دی قربانی دا او دغشان بخبل اہل و عیال باندی خرچ کول دا شرعن واجب دی. اس چی دا سوک شرعن واجب کم مال دی نہ خرچ کئی دا دا ٹون لزیاد دوی بخیل دی. ورپسید دویم چی کم عرفن او عادتن واجب دی اغا بخبل خپلوانو باندی پرشتہ دارانو باندی دوستانو باندی گاونڈیانو باندی دا خرچ کول اور جسو دا خرچ نہ کئی دا بیا ورپسی دویم لمبر بخیل دی. اور دریم قسم دا بخل اغا دی چو سری خوص واجب و فرضیات صدقہ زکاة وغیرہ صدقہ فطر قربانی کئی خدا دینا علاوہ چکم عام نفلی صدقات تھی و غرباؤں باندی مساکینوں باندی و فلاحی کارون کی مال نہ خرچ کیا تو دادا غی نبیا کم درجہ کی بخل دی. و برحال اریو قسم چی کم بخل دی
هغه ټول بخل چې کوم دی د هغې مذمت دی. قرآن مجید کې ډېر بشمار آیاتونو کې الله د بخل مذمت بیان کړی دی. په سورې نساء کې الله وایي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. کم کسان چې په خپل بخل کوي او نور خلق هغې ته هم د بخل حکم ورکوي او پټوي هغه چې کوم هغوی له الله په خپل فضل سره ورکړي وي د هغې دپاره عذاب تیار دی د سپکوالي او د ذلت او د رسوایۍ. دغه شامل دی کې الله فرمایي سورې توبه کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. کم خلق دا سونا او چاندی او سکې جمع کوي او دا د الله دا کې بیا نه خرج کوي هغې ته زیری دی د عذاب درناک. دغه شان بشمار احادیثو کې د الله پیغمبر د بخل وعید او سزا بیان کړی دا. یو حدیث مبارک چې د هغې راوي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې د الله پیغمبر فرمایل چې چاله الله مال ورکړی وي او دې د هغه مال چې کوم دی زکات نه ادا کوي نو په ورځ د قیامت به الله دې مال ته د یو گنجي مار شکل ورکړي. دا گنجي مار چې کوم دی دا ډېر زهریله مار وي او د د سترګو د پاسه به دوه تور نقطې وي داغونه به وي. دا هم د هغه د زهریلاپن یو علامت دی او دغه مار به بیا په ورځ د قیامت د دې انسان د مرۍ نه ګیر چاپېره توشي او بیا به د دغه انسان وښکو باندې چکونه لګوي او ورته به وایي ستا هغه مال یم او ستا خزانې ما چې تا جمع کړي او د هغې کې د بخل کړي نو تر قیامته پورې به دا سزا درته ملاویږي چې کله فیصله نه شوي د قیامت پر به دا سزا تر هغې پورې ملاویږي. دغه شان بل حدیث مبارک چې د هغې راوي دی جابر بن عبدالله تعالی عنه هغه فرمایي چې د الله پیغمبر فرمایي چې چاله الله اوښان ورکړي وي غواګانې ورکړي وي چیلې کړي بیزي وي دا مال دولت خزانه وي او د چې کوم دی په دې کې د الله حق نه ادا کړي نو دا اوښان به چې کوم دی په ورځ د قیامت ښه څاروه میدان محشر کې چې کوم دی په یو کلو میدان کې به ورته دا مالک په ځمکه پروت وي او دغه اوښان په قطار کې ولاړ وي په نمبر به یو اوښ راځي او د دې سړي به چې کوم دی په بدن باندې خپېږ دي او په ځمکه کې به مږي او په چکونو پې لګوي او روان به وي او دا سلسله به جاري وي تر قیامت په ورځ باندې تر هغې پورې چې تر څو دپاره کې فیصله شوې نه ده یا جنت دی یا جهنم دی. دغه شان که څوک د غواګانو مالک وي او هغه پکې د الله حق نه ادا کړي دا غواګانې به ښه سربي وي او دغه سړی مالک به د ځمکه باندې ملاس وي او دا غواګانې په لمبر به راځي او په ښکرو باندې به وخي او په خپو باندې به په ځمکه مږي او دغه شان دې عذاب کې به ګرفتار وي. دغه شان چیلې وغیره چې هغې به بلکل هغه ښکر بلکل نیغ وي او مات به نه وي او دې به د میدان کې پروت وي او هغې به په دې ښکر باندې وخي او په نوکونو باندې به چې کوم دی بیا بدن ولا مږي او دغه شان د عذاب کې مبتلا به وي. او چې کوم سونا او چاندي دا خزانه ده ورسره د خزانې مالک دی او هغه خزانې چې کوم دی د الله د حکم مطابق خرج کړی نه ده دغه خزانې ده به الله تعالی هغه سونه ده که چاندي دي که دا سکې دي د دولت دې له به الله د اور چې کوم دی د مار شکل ورکړي او دغه مار به دغه انسان پس بیا منډې وخي او دې په میدان کې محشر کې به منډې وخي او د پسې به اواز دی چې د خپله خزانه دی والا دی به چې ما ته د خزانې ضرورت نشته تر دې چې دغه مار دې ته پسې وي او دې پوه شي چې را د دې مار نه زه اوس خلاصېږم نه نو دی به خپل لاس راواخلي د مار په خوله کې به هغه لاس وردنده کړي او مار به چې کوم دی د هغه لاس چې کوم دی په هغې چکونه لګوي او راکاږي به تر دې چې ټول بدن به ورته راکاږي او ذرې ذرې به نو دا سزا به ورته په ورځ د قیامت دغې خلکو ته ملاویږي. لہذا
که یو سړی په خپل مال کې بخل کوي، مال جمع کوي چې ما تر خو مال ډیر زیات شو، دا مال نه په کار راشي او زما به چې کوم دی زه به دولتمن شم او دې ځان لپاره دا غوره ګڼي، نو الله وایي چې دا د لپاره شر دی، برایي ده او بدي ده. دې به چې کوم دی په دنیا کې هم د لپاره شر دی. کوم سړی چې بخیل وي او دې د خپل مال چې کوم دی په خپل خپلوانو باندې نه خرج کوي، نو اکثر چې کوم دی په دې کې جګړې شروع شي او فساد شروع شي، او هغه فساد چې کوم بیا دومره خور شي چې دا بخیل ټول خاندان پکې تباہ او برباد شي، او اخروی چې کوم دی بیا هغه عذاب دی چې هغه سخت عذاب دی. بل یو حدیث مبارک کې د الله پیغمبر فرمایي چې بخیل سړی، دوکه ورکوونکي سړی او احسان باتونکي والا به جنت ته نه داخليږي. او هر هغه انسان بل حدیث کې راځي چې داغه په خېټه کې په جهاد دوران کې یو دوړه ورننه وتله، نو دغه دوړي سره چې کوم دی د جهنم اور نه جمع کیږي، گویا دغه دوړه او دغه جهنم دا لوګي دا به جمع کیږي نه، دغه شان دا ایمان او بخل چې کوم دی دا په لګي جمع کیږي نه. گویا سړی کوم بخیل وي دنه چې کوم دی هغه ایمان دولت ورو ختميږي. بل یو حدیث کې راځي د الله پیغمبر یو صحابي فرمایي د الله پیغمبر چې کوم دی د مازیګر یا ماسپخین موږ لستلو اون پسې ولاړو شاته، اچانک د الله پیغمبر یو څه پلاس کې ونیو او بیا اچانک چې کوم دی رستم شو، نو چې کله موږ پوره شو نو ابی بن کعب رضی الله عنه د الله پیغمبر ته فرمایل چې اې د الله خوږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تاسو داسې کار مانځه کې وکړو چې مخکې تاسو داسې نو کړی. دا الله پیغمبر فرمایل چې ما د جنت او خودل شو، د جنت هغه تر تازگی او چمک می ولیدو، بیا ما د یو انګور کې کمنی غونچک تلاس ور ندی کو او لاس کې منیو او دغه کې درمیان کې یو سیز حائل شو او هغه لاس ته زماره نغی، هغه ما دنیا ته وروړي د غونچک، نو د اسمان او زمکه چې کم دي خلکو به دا خوړو او ای کې به کمی نه راته. او کله چې زه رستو شو ما د جهنم او خودلې شو او داغي ګرمواله ما ته محسوس شو، داغي دا ګرمواله په باندې زروستو شو او بیا ما په جهنم کې خزي ولیدلې، هغه خزي چې هغه د سوق دراس خبر یو خي، نو هغه راز چې کوم دی فورن افشا کی او پوری کی کارې کی، او دغه خزي چې کله هغه نه سو غواړي سیس دی غواړي نو پای کې بخل کوي، بنیتی کوي، او چې کله بیا د خپل چانه سو غواړي نو بیا زاری کوي او فریاد کوي او په ډېر په مینه زارې غزیز غواړي، او چې څوک ولې سور کی نو دی بیا داغي شکریم نه ادا کوي، ناشکرم دی، نو داسې خدای ما د جهنم په اور کې ولیدلې. امام حافظ شمس الدین محمد احمد بن احمد ذهبی رحمه الله په خپل کتاب الزوائر کې د لوی ولی او د بزرګ واقعه بیانې محمد بن یوسف فریالی چې دا د امام احمد او د امام بخاری رحمه الله په اصحاب ملګرو کې شامل دي. دی فرمایي دا محمد بن یوسف فریالی چې دا هغه زمانی یو بل صاحب بزرګ ولی ابو سنان رحمه الله لرالما چې کله هغه لرالما ما ته وی چې راځه زنګ گاون کې دا یو کسرور وفات شوی دی، داغه تعزیت لزو ایمګرالو سره د نور ملګرو دا هغه زه ترالو، چې کله موږ هغه زه ترالو دا کسرور چې کم دی جړل ډیر زیات جړل، موږ له تسلی ورکول چې دا مرګ حق دی، دا ارچا ترازی دین خلاصي اشتنا دومره زیات جاړه ما بس صبر کوا. هغه وایي زه په دې باندې نه ډالم چې را روح مې وفا شو نو ځکه جاړم، زه په دې باندې جاړم چې کله زما دا روح وفات شو او دې من کله په قبر کې دفن کو خورم په واچولې ټول خلک چې کوم نه لاړ سو سره لږ سات کې ناستما، دغه دې کې ما اچانک چې کوم نه د خپل روح आवाज اوریدو چې زه چې کوم نه یوازې په قبر کې کینولم او یوازې عذاب برداشت کوم،
حالانکه ما به منځونم کوله او روجیم نیولې دا اواز یې بار بار به کولو او عذاب کې گرفتار مړې سخت وی دې خبرې ما باندې نه ذات پریشان کړم تر دې چې په جړام شوم او بیا ضرور هغه محبت تنوجه میرا شهره ضرور دا قبر وګوره چې دې کې دا دې په کم قسم عذاب کې گرفتار دي ایما قبر وکنهستو چې کله می طبيعت درکړه خبر کې د اور شهري بړکاویږي او زما د دې روح د مرینا د اور یو توپ چې کوم دی امیل تګیر چاپی را دي او ډیر پسخ عذاب کې گرفتار ویما چې کوم دی د الله سروان دی کو چې د روح د دې مرینا د اور دا توپ چې کوم دی د امیل لري کما چې کم از کم لوګو ته خودي د عذاب نه بچ چې څنګه ما د الله سروان دی کو زما لاسو ګوتې ټولې وسوځېدلې او بیا مې فوراً ځان رستو کو باغه مې خورې واچولې او بیا واپس رالم نو په دې باندې جاړم چې زما روح ته شپورس چې کوم دی عذاب ورکول کېږي او ډېر پس عذاب کې گرفتار دی نو هغې ورته دا وویل چې رستا دې روح په دنیا کې څه عملو اعمال څنګه عمل کوي هغه جواب کې دا چې زما دا روح بس نور خو مونږونه هم کول او روجیم نیولې خو زکات نه ادا کول نو چې دا خبره کله وکړه نو هغې ورته فوراً دا وویل چې دا هم د دې آیات مصداق دی چې ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض وې څوک چې خپل مال کې بخل کوي زکات نه ادا کوي دغه مال د پاره د قبر د عذاب او بیا وروسته قیامت کې عذاب د پاره باعث ګرځي یو حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې کله ستاسو حاکمان منصفان وي خخلکی او ستاسو مالدار سخیان وي او ستاسو چې کم دی کارونو کې یو بل سره مشوره وي نو په دغه زمانہ کې تاسو د پاره په مخ د ځمکه د پاسه اوسېدل بهتره دي د ځمکې د لاندې د دفن کېدونه او چې کله ستاسو حاکمان هغه بدترین خلق شو او سخیان چې کوم دي شومان شو بخیلان شو او ستاسو کارونه خود ته حواله شو په دغه وخت کې بیا ستاسو د پاره د ځمکې د لاندې طبقه یعنی قبر هغه بهتره دی د ځمکې د پاسه د زینا گویا دا بخل چې کوم دی دومره خراب خصلت دی چې د انسان هغه جون چې کوم دی په هغې کې بیا تنګوالی راځي او پریشانی راځي والله فرمای ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ګمان دې نه کوي خیال دې نه کوي هغه کسان چې هغوی بخل کوي بما په هغه څیزونو کې آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه هو خیر لهم دا ګمان نه کوي چې دا مال د پاره دا بخل کول د پاره بهتره دی بل هو شر لهم بلکې دا بخل ولا برائی دا او بدی دا سيطوقون او زر دی چې دا مال با پکم سيطوقون زر دی چې دا به د غاړې امیل وګرځي ما اغسی بخلو به چې د پاره کې بخل کړی دی یوم القیامت پر ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله د پاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی یا الله د اسمان او د ځمکې وارث دی والله بما تعملون خبير او الله تاسو په اعمال باندې چې کوم تاسو کوي الله خبر لرونکي ذات دی ولا يحسبن الذين خیال او ګمان دي نه کوي هغه کسان یبخلون چې هغوی بخل کوي بما پاغه سيزونو کې آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه هو خیر لهم اذا بخل دوی د پاره بهتره دي بلکې نه دي هو شر لهم بلکې دا بخل دوی د پاره برائی ده او بدی ده سيطوقون زر دي چې دا با د دوی د غاړې امیل وګرځي ما هغه سیز بخلو به چې دی پاغیب کې بخل کړي پاغه سیز کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص الله د پاره میراث د اسمانونو او د ځمکې
والله بما تعملون خبير او الله پس تاسو په هغه اعمال چې کوم تاسو کوئ هغې له خبر لرونکی دی.